د future perfect continuous tense په باره کې خبرې کوو. د یو عمل ادامه یا جریان ښیي په آینده زمانه کې مخکې له بل عمل څخه. I will have been driving for 30 minutes before you call me. مخکې له دې څخه چې دا عمل تر سره شي یو بل عمل به 30 دقیقې جریان کړی وي. څومره وخت؟ سبجیکټ به راځي بیا به will have been plus verb ing plus complement. Hello friends, hope all of you are doing well and feeling fresh. Today in this video I'm going to talk about future perfect continuous tense. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړه چې جوړ او روغ به اوسئ. په دې ویډیو کې موږ یو ځل بیا هم د future perfect continuous tense په باره کې خبرې کوو یا د راتلونکي کامله جاری زمانه په باره کې خبرې کوو چې دا زمانه څه ده او څنګه موږ کولی شو استفاده کوو. This is one of the most confusing topic that most of the people are asking me that how we can use a future perfect continuous tense, and today in this video I'm gonna simplify it as much as possible for you guys. So please pay close attention to the whiteboard and I'm trying my best to make you understand. دوستانو future perfect continuous tense راتلونکی کامله جاری زمانه یو ځل بیا هم دا د جاری زمانو له کټګورۍ څخه یوه زمانه ده چې موږ ته هغه عمل ښیي چې په جریان په حالت کې اوسیږي. نو دا کوم عملونه ښیي؟ It shows the duration of an action before another action or time in the future. یعنی دا موږ ته د یو عمل ادامه یا جریان ښیي په آینده زمانه کې مخکې له بل عمل څخه چې مخکې له بل عمل څخه یو بل عمل څومره وخت جریان کړی دی یا څومره وخت ادامه پیدا کړې ده. په دې زمانه کې موږ تاسو will have been یا shall have been استفاده کوو او اصلي فعل چې دی هم بیا هم یو څه دی verb ing دی، د فعل سره به ing راځي. نو ګورئ ورته I will have been driving for 30 minutes before you call me. مخکې له دې څخه چې ته ما ته زنګ وایې ما به 30 دقیقې موټرواني کړې وي. یعنی دا یو عمل دی چې زنګ وهل دی په آینده زمانه کې. مخکې له دې څخه چې دا عمل تر سره شي یو بل عمل به 30 دقیقې جریان کړی وي. څومره وخت؟ نو دا څه شو؟ ډیوریشن شو. موږ ویل چې دا موږ ته د یو عمل ډیوریشن ښیي په راتلونکي زمانه کې مخکې له بل عمل څخه. ګورئ مخکې له بل عمل څخه وایم چې I will have been driving for 30 minutes before you call me. مخکې له دې څخه چې ته ما ته زنګ وهې ما به نیم ساعت موټرواني کړې وي. We will have been walking in the rain for 15 minutes before we get home. یعنی مخکې له دې څخه چې موږ کور ته ورسیږو موږ به 15 دقیقې په باران کې قدم وهلی وي. یعنی په باران کې به موږ قدم وهلی وي. دا یو عمل دی مخکې له بل عمل څخه به تکمیل شوی وي. نو دا څه شول؟ مثالونه شول. یو ځل بیا هم تاسو ته خلاصه وایم دوستانو، دا هغه عملونه موږ ته ښیي چې په راتلونکي زمانه کې د یو بل عمل څخه مخکې جریان څومره وخت جریان پیدا کړی. موږ ته ډیوریشن ښیي، جریان. اوس راځو سټرکچر ته. په سټرکچر کې لومړی چې دی مثبت جملې دي چې سبجیکټ به راځي بیا به will have been plus verb ing plus complement. په دې زمانه کې موږ تاسو will have been دا کومکی افعال دي، دا سټانډرډ دي، دا باید د دې زمانې سره اوسیږي. نو څه پوښتنه کوي چې دا څه دي، څنګه راغلي؟ تاسو ورته دا کومکی افعال دي will have been. نو لکه زه وایم چې she will have been waiting for me for half an hour. هغې به ما ته نیم ساعت انتظار کړی وي. یا به وایي چې he will have been living in Kabul for 5 years before we come to Kabul. مخکې له دې څخه چې موږ کابل ته راشو هغې به په کابل کې 15 کاله ژوند کړی وي. یعنې ګورئ دا عمل ته وګورئ، دا عمل چې دی مخکې له دې څخه چې موږ راشو هغې به دومره وخت ژوند کړی وي. د دوی څخه مخکې د یو عمل جریان دی چې 15 کاله دی. او منفي سټرکچر څنګه دی؟ هغه ته موږ سبجیکټ پلس will not have been plus verb ing plus complement. لکه وایم چې she will not have been waiting for me for half an hour before I get there. یعنی مخکې له دې څخه چې زه هلته ورسېږم هغې به ما ته نیم ساعت انتظار نه وي کړی. یا he will not have been living in Kabul for 5 years before we come to Kabul. مخکې له دې څخه چې موږ کابل ته راشو هغې به 15 کاله ژوند نه وي کړی. یعنې دا عمل به نه وي ترسره شوی مخکې له دې څخه چې موږ راشو. او بیا هم سوالیه جمله څنګه جوړوو؟ ویل به د جملې سر ته راوړو بیا به سبجیکټ پلس have been plus verb ing plus complement. لکه will she have been waiting for me for half an hour before I get there. مخکې له دې څخه چې زه هلته ورسېږم یا هغې به ما ته نیم ساعت انتظار کړی وي. همداسې دغه نورې جملې هم موږ کولی شو سوالیې ته یې وړوو. د تاسو دوستانو کوشش وکړئ چې سوالیې ته یې وړوو او د کمنټ په برخه کې زموږ سره شریکې کړئ.
نو دوستانو یو ځل بیا هم هیله مې دا ده چې ویډیو مو تر پایه پورې کتلی اوسیږي او څه مو ترېنه زده کړي وي که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او تر څنګ یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې درسي ویډیو تاسو پورې لومړی در ورسیږي